د غونډې په دې برخه کې چې د ملت جوړونې او ملي ارزښتونو په دې اړه لږ یادونه وسوله. راځو لومړۍ مقالې ته غوږ نیسو. دا مقاله به موږ ته ښاغلی احمدولي اڅکزی وایي چې د ملي هویت په اړه ده. تر دې دمخه چې اڅکزی صاحب تشریف راوړي، یوه یادونه چې د مشرانو د خوا څخه ما ته وویل سول، او تر څو زه تاسې ته وایم، خاصتا د مقالې ویونکو ته، چې ډېر به خوښ سو که وخت په نظر کې ونیسئ، ځکه دوستان چې مقالې وایي او هغو ته هم مساوي وخت ورکړی او هم هغه څه چې اوري هغو په حوصله مندۍ باندې خوند ځینې اخیستی. مهرباني وکړئ اڅکزی صاحب. درنو مشرانو، اغلو او ښاغلو، سلام علیکم. ستاسو په اجازه غواړم چې په ډیره لنډه توګه پر هویت، ملي هویت او افغان ملي هویت وغږیږم. هویت څه شی دی؟ هویت څو معناوې لري. دلته به پر هغو معناوو خبرې وکړو چې زموږ د موضوع لپاره مهمې دي. دا چې د اشخاصو ترمنځ یو واحد شخص د هغه د پاتو یا دایمي ځانګړتیاو یا حالت له کبله د نورو اشخاصو ترمنځ پیژندل کېدلی سي، او یا د اشخاصو یوه ډله د یادو خصوصیاتو له کبله د نورو ډلو ترمنځ پیژندل کېدلی سي. نو دغه خصوصیات یا ځانګړتیاوې د اړونده شخص یا ډلې هویت بلل کېدلی سي. ملت څه شی دی؟ که یوه لویه ډله د مشترکو ځانګړتیاو له کبله خپلمنځی د تړاو او یووالي احساس ولري، نو ورته یو ملت ویلی سو. دغه مشترکې ځانګړتیاوې مشترکه ژبه، مشترک قومیت یا ملیت، مشترک کلتوري تفاهم، مشترک تاریخ، ډیر مهم د ځورېدنې یا ربړول کېدنې مشترکه تجربه، مشترک دین یا مذهب، مشترک روحاني تفاهم چې د مذهبي او دینی تفاهم څخه فرق لري، مشترک جغرافیایي موقعیت، مشترک سیاسی نظر او یا مشترکه سیاسی نظریه کېدلی سي د یو ملت سره د تړاو درلودلو د احساس لامل سي. دا چې یو کس یا د کسانو یوه ډله د یوې لویې او سترې ډلې سره د مشترکو او تر مخه یادو سوو خصوصیاتو لکه ژبه، قومیت، کلتور، دین، جغرافیایي موقعیت، مشترک تاریخ، د ربړې یا ځورېدنې مشترکه تجربه، سیاسي نظریې او داسې نور مشترکو خصوصیاتو له کبله ځان مربوط احساسوي او مربوط یا تړلی بولي، نو دغو خصوصیاتو ته د ملي هویت خطاب کولی سو. د ملي احساس درلودلو لپاره د یو مشترک دولت وجود حتمی نه دی. هو، د یو ملي دولت د رامنځته کولو خواهش او ارمان د یوې ډلې د ملي هویت مشترک ټکی کېدلی سي، خو ملي هویت بې له دولت یا ملي دولت درلودلو هم ممکن دی. غواړم چې دلته د المانانو یا جرمنیانو بیلګه راولم. جرمني چې څنګه موږ نن د یوه واحد دولت په توګه پیژنو، هغه یوه ډیره نوې پدیده ده. په فرانسه کې د انقلاب پر وخت تقریبا 1992 میلادي کال جرمني صرف د یوې طرحې بڼه درلوده، خو جرمني موجود نه و. د جرمني ژبې ویونکو ترمنځ 310 کرښې وې. مقدسه رومي امپراتوري، د پروشیا شاهي یا پاچهي، د هامبورګ آزاد ښار او داسې نور ډېر. دا ټول د جرمني ژبو لرونکو انسانانو بیل دولتونه ول چې هر یو ځان ته اصول او قوانین درلودل، خو کله چې ناپولیون راغلی نو یې له دغو ځایونو څخه 19 بیلې اداره کېدونکې سیمې جوړې کړې. کله چې ناپولیون وایستل سو او د ویانا کنګره 1815-1814 دایره سوه، نو پرېکړه وسوه چې 19 اداري واحدونه به وساتل سي. د هغه څخه تقریبا 50 کالو پورې د جرمني ژبې ویونکو د خپل ارمان ولته اوبه ورکړې چې یو واحد جرمني دولت رامنځته سي. خو دغه کار خورا مشکل و. ولې چې دغه د خبرو اترو او جرو بحث یوه اوږده پروسه وه چې پیل سوه.
جرمني فیلسوف ګوټفریډ فون هیاډر وویل چې یو ملت د یو ځانګړي جغرافیایي حالت څخه رامنځته کیږي. هیاډر د لوی ملت پر ځای د ملت د روحاني احساس پلوي و. د هغه وخت و چې د فرانسې انقلاب لا نه و سوی، خو وروسته د جرمني د نېشنلستانو یا ملتپالو نوي نسل دغه احساس د حقیقي لوی ملت په رامنځته کولو بدل کړ. د هغه وخت و چې د جرمني علاوه په شاوخوا کې صنعتي انقلاب راغلی و. خو جرمني ژبه ویونکي له دغه صنعتي انقلاب څخه بې برخې ول، ولې چې پر زیاتو برخو ویشل سوي ول او له همدې کبله یې زیاته پانګه نه سوای راټولولی چې د بیلګې په توګه د انګلستان سره په صنعتي توګه سیالي وکړي. په 1843 کال کې په ټول اروپا کې انقلابونه ول او په جرمني کې هم انقلاب وسو. د جرمني بورژوازي لکه ډاکټرانو، وکیلانو، قاضیانو او تجارانو په فرانکفورټ کې یوه غونډه جوړه کړه. هغوی فیصله وکړه چې یو واحد جرمنی ملت باید رامنځته سي. دا داسې خلک ول چې په خپله یې خپل ځان دغو غونډو ته رابللی وو او بل چا دوی نه ول دعوت کړي چې دغه کار وکړي. دغو کسانو سیاسي تجربه هم نه درلوده. هغوی تر یو کال پورې غونډې ودرلودلې. دغو کسانو د اساسي قانون یوه مسوده د پروسیا پاچا ته وړاندې کړه. هغه دغه اساسي قانون ومني، بې له دې چې له دغې مسودې جوړونکو سره وویني، خو په لومړي سر کې ستونزې پر ځای پاته وې. بالاخره په 1881 کال کې د جرمني ژبه ویونکو واحد جرمني ډویچس کایزر رایش جوړ سو. د جرمني جوړېدل د یو ارمان او د حقیقت د عمل وړ کار ترمنځ یو لوی سفر و او یو لوی داستان. د 1850 څخه بیا تر 1880 پورې د جرمني اقتصادي وده هغسې چټکه وه لکه د چین اقتصادي وده چې نن ده. دغه وده د دې سره لویه مرسته وکړه چې جرمني په صنعتي توګه د برتانیې سره سیالي پیل کړي. همدا و چې د جرمني له کلیو څخه د ښارونو پر لور حرکتونه پیل سول چیرې چې فابریکې وې. په دغه وخت کې د سوسیالیزم مفکوره هم وژېږېدله. لومړۍ جهاني جګړه، وروسته د ښي اړخو برلاسي کېدل، دویمه نړیواله جګړه، د جرمني تقسیم او بیرته سره یو ځای کېدل د نږدې تاریخ برخه ده. د جرمني بیلګه په دې مهمه ده چې جرمني هغه وخت هم یو واحد جرمني و، کله چې جرمني لا واحد او یو ملي دولت نه درلود. احساس موجود و، ارمان موجود و چې یو واحد ملت جرمنی رامنځته سي، خو جرمنی نه و موجود. کله چې لا جرمني پر شرق او غرب تقسیم و، لا هم غربي جرمني د ختیځ سره د خپل اقتصاد په قوت همکاري لرلې، که څه چې ویل یې غواړي یو وخت بیرته سره یو ځای سي. په جنګ او جګړه نه. اختلافات موجود ول، همکاري هم موجوده وه. د جرمني د بیرته متحد کېدو ارمان هم ژوندی و. کردستان د جرمني په څیر یو بل مثال دی. کردستان په اصل کې اوس په حقیقي توګه لا وجود نه لري، خو کردستان د کردانو په اذهانو کې حاضر او موجود دی، او همدغه کردان دي چې ورته د کردستان خطاب کوي. دا د هغه باوجوده چې کردان په ترکیه، سوریه، ایران او عراق کې سروي شوي دي. کردان د نړۍ تر ټولو لوی ټبر او اتنیکي ډله ده چې خپل ملي دولت نه لري. ملي دولت څنګه جوړیږي؟ څوک یې جوړوي؟ د مایکل ګولډ فارب په وینا په اوسني وخت کې داسې معلومیږي چې داسې یو دولت د نړیوالو سترو قوتونو یوه تحفه وي. د لومړۍ نړیواله جګړې په ترڅ کې د کردانو سره ژمنه وسوه چې هغوی ته به یو دولت ورکول کیږي. دا د 1914 او 19 کالونو وخت دی. په ورسای کې د هغوی سره بیا هم د یو خپل دولت وعده تکرار سوه. ورسای مات سو، بې له دې چې بشپړه نقشې جوړې سي. د دې وروسته کردان پر 4 دولتونو لږ تر مخکې مې نومان واخیستل تقسیم سول. د تعریفونو له مخې کردان یو ملت دی.
دولت نه لري، یو ملت دی. احساس د ملت پکښې کې ژوندی دی د ټولو ربړو باوجوده. د هغه د تعریف له مخې هغوی یوه ژبه وایي، که څه چې پکښې لهجې شته، خو هغوی د ربړې د یوې ګډې تجربې او د یووالي د احساس لرلو له کبله یو ملت دی. خو د هغوی تقسیم د کردانو لپاره ډېر ګران تمام شوی دی. که لنډ وایو نو کردستان هغه یو ارمان دی چې کردان یې په خپلو زړونو کې د څو نسلونو راهیسې پالي. د هغوی ملي احساس او د ملي هویت احساس د دې لامل شوی چې دغه ارمان لا تر اوسه ژوندی او محرک دی. اوس به له جرمني او کردستان څخه د آسیا وزړه ته راسو. هغې سیمې ته به ولاړ سو چې نن ورباندې افغانستان او پاکستان موقعیت لري. د افغان هویت خبره به وکړو. افغان څوک دی؟ څوک ځان افغان بولي؟ آیا یو واحد افغان هویت موجود دی؟ د افغان کلمې او افغان هویت موضوع یوه لانجمنه او شخړیزه موضوع ده. د دې ښه بیلګه په تذکرو یا پیژندپاڼو کې د افغان د کلمې پر راوستلو یا نه راوستلو د نږدې تیرو کالونو اوږده بحثونه او جنجالونه یادولی سو. د افغان لغت د اسلام څخه مخکې وختونو ته ستنیږي، کله چې باختریانو پر دغه سیمه واکمني کوله. هغه وخت د یفتلیانو یا هفتلیانو د بیلو قومونو یو اتحاد موجود و چې د دغو قومونو څخه یو قوم ته باختریانو د افغان لغت کاراوه. دا چې باختریانو هغه وخت د یو قوم لپاره د افغان کلمه کاروله، دا په یوه داسې څېړنه کې رابرسېره شوې چې ډېره تازه ده او په لومړي ځل په 2007 کال په دې تړاو اسناد خپاره شول. د دغې څېړنې اسناد له افغانستان څخه منبع اخلي چې د افغانستان په شمال کې موندل شوي او بیا د قاچاقي او غیر قانوني لارو د افغانستان څخه د باندې پلورل شوي دي. په بریتانیا کې میشت یو ایراني الاصله د هنري او تاریخي توکو راټولونکی چې خلیلي نومیږي ته د لرغونو توکو په بازار کې دغه اسناد په لاس ورغلل چې هغه په لندن کې د ختیځپوهنې د افریقایي څېړنو د انسټیټوټ یا SOS له کارپوه نیکولس سینس ویلیامز څخه هیله وکړه چې دغه اسناد چې په باختري ژبه خو په یوناني لیکدود لیکل شوي ترجمه کړي. استاد نیکولس سینس ویلیامز چې د باختري، ساکي او نورو یو شمېر ژبو کارپوه دی، دغه اسناد وژباړل چې پکښې په 3 خطونو کې د افغان کلمه راغلې ده. له 2 خطونو څخه په یو کې د غرجستان او تخارستان یو قاضي ته د افغان خطاب شوی دی. د دې څخه دا معلومیږي چې هغه وخت هم یو ځانګړي قوم ته د افغان کلمه کارول کېدله او دا چې افغانانو په حاکمه واکمنۍ کې یو ډول برخه درلوده. لکه د بیلګې په توګه چې د غرجستان او تخارستان قاضي افغان و. د یادولو وړ ده چې دغه څېړنه لا په خپله نطفه کې قرار لري او هغه وخت لا نه وه برسېره شوې چې خدای بخښلي استاد کاکړ خپل مشهور کتاب افغان او افغانستان لیکي. د افغانستان کلمه د څه وخت راهیسې یوې سیمې ته کارول کیږي. د خدای بخښلي استاد کاکړ صاحب په وینا افغانستان د 14مې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د یوې ځانګړې سیمې نوم و چې دغې سیمې جغرافیایي پولې د ننني افغانستان سره فرق درلود. خو دا د هیوادونو په تاریخ کې یوه عادي خبره ده او پولې همیشه پر ځای پاتې نه وي. زموږ د موضوع لپاره دا خبره مهمه ده چې د یوې سیمې لپاره په 14مه پیړۍ کې لا د بیلګې په توګه د چنګیزیانو لخوا د افغانستان نوم کارول کېدی. اوس افغانان څوک دي؟ آیا د هغه کسان دي چې یوه اوږده د ربړې او ځورول کېدو مشترک تاریخ لري؟ که دا خبره په هو سره جواب کړو نو بیا خو د ننني افغانستان او د پاکستان او هندوستان په سیمو کې آباد زیات شمېر انسانان ځان ته افغان ویلی سي.
او یو افغان هویت لري. افغانان څوک دي؟ آیا دا صرف هغه کسان دي چې د یو جغرافیایي او دولتي جوړښت لاندې په ننني افغانستان کې ژوند کوي؟ دا هغه کسان دي؟ که دې ته د هو جواب ورکړو نو بیا د افغانستان څخه د باندې اوسېدونکي هغه په میلیونونو انسانان افغانان نه ګڼو چې د هغوی سره مشترک په زیاته د ربړول کېدو تاریخ او ژبني او قومي تړاوونه لرو. افغانان څوک دي؟ آیا دا صرف هغه کسان دي چې په پښتو ژبه خبرې کوي؟ یا آیا دا صرف هغه کسان دي چې د پښتنو قوم سره تړاو لري خو اوس پښتو یا بله ژبه وایي؟ که دلته ووایو چې هو افغانان همدغه دي او همدغه پښتون قوم او یا پښتو ژبه افغان هویت دی نو بیا ویلی سو چې افغانان یو بل کردانو ته ورته لوی ویشل سوی قوم دی. په اخر کې زه دې نتیجې ته رسیږم چې افغانان دوې لارې لري. اوله لاره چې د کردانو او جرمنیانو په څیر پر ایتنیکي او ژبنیز بنیاد د یو دولت لپاره یوه اوږده او ستړې کېدونکې داسې مبارزه وکړي چې نتیجه یې هیڅ چاته معلومه نه ده. او یا دویمه لاره دا ده چې د ژبو او ایتنیکي او مذهبي توپیرونو باوجوده پر هغو ځانګړتیاوو ځان سره متحد کړي چې مشترک دي، لکه دین، لکه مشترک تاریخ، لکه مشترک د ربړې او ځورول کېدنې تجربه او لکه موجوده دولتي واقعیت. هندوستان د یو داسې جوړښت ښه بیلګه ده چیرې چې ګڼ شمېر ادیان، مذهبونه، ټبرونه، قومونه او د بیلو ژبو ویونکي په یو دولتي جوړښت کې سره ګډ ژوند کوي. د هند په باره کې وینسټن چرچل ویلي ول چې سره مات به سي، خو د ټولو ستونزو باوجوده هند مات نه سو، پاکستان مات سو، سریلانکا ماته سوه، خو هند لا نه دی مات سوی چې په دې توګه هند د زیاتو نورو بیلګو څخه د دولت یوه بیلګه بللی سو چیرې چې د ژبو، قومونو او ادیانو د کثرت باوجوده انسانان په سوله کې ژوند سره کوي. ډېره مننه. ښاغلی یاسکزی صاحب ډېره زیاته مننه چې ملي هویت څه دی ښه مو تشریح ورکړه او زموږ دپاره دوې لارې دي او دوې لارې څه دي او بیا په ضمن کې د افغان د کلمې هغه تاریخي قدامت مو بیان کړي. زه فکر کوم